من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. واتقوا النار التي أعدت للكافرين. پادی سلورم سپاره که دا سوره آل عمران دا یوسل دیرشم نمبر آیتون دی. پادی سلورم سپاره که دا سوره آل عمران 130 او 131 یوسل دیرشم دی آیاتونو کی تر یو حد پوری تقریبا دا آغا یوسل اتی آیاتونو پوری الله سبحانه و تعالی په دې کې یو دیرش آداب ذکر کړی دي چې د بعضی مفسرینو د تعبیر مطابق دې ته ویل کېږي الاسباب التي دا هغه اسباب دي چې دا الدافع للهزیمه کدا اسباب تاسو اختیار کړو په دې عمل وکړو نو آینده د پر به تاسو د کافرو د لاسه شکست او د غرنګ هزیمت به نه خورئ. وجالبة للنصر او د دې اسباب په وجه باندې الله رب العالمین تاسو سره نصرت تایید او مدد وکړي، په دې باندې به تاسو ته غلبه ملاويږي. مقصد د دې مفسرینو دا دی چې دا اسباب د جهاد سره لګيږي، لیکن دا یوازې د جهاد سره نه لګيږي بلکې د دې اسباب په وجه باندې د سړینا د بندنه د الله ولی جوړيږي او د غرنګ صحیح رښتینی او کامل مؤمن ته جوړيږي او د دې په وجه باندې انسان جنت ته داخليږي او د غرنګ د دشمن باندې غلبه متحاصلېږي. نو دا یو د اسباب ذکر کړي څه پکې اوامر دي، حکمونه دي او څه نواهی دي، د بعضې کارونه منع ده او څه پکې آداب او صفات پکې دي. الله سبحانه و تعالی مخکې آیاتونو کې فرمایي چې تاسو د یهودو سره رازدارانه دوستانه مه کوئ، بیتوانه ورسره مه کوئ، ځکه دا سود خواره دي، اسنه چې تاسو په سود کې واقع نه کړئ. نو دې وجه نه دې آیاتونو کې الله سبحانه و تعالی د سود نه منع کړی ده. بعضې مفسرین وایي چې دا آیاتونه د یو صحابي په باره کې نازل شوي چې د هغه عمر ابن عقیش نوم رضی الله عنه. دا سړی لږ ښه سړی و او سودونه به یې کول، په مسلمانانو باندې سودونه اړولي وو. هغوی ته دعوت ورکو چې راځه اسلام راوړه مسلمان شه. دوی ویل نه زما دا سودونه بیا خرابېږي، که اسلام مې راوړو مسلمان شومه نو دا خو به ټول سود زما خراب شي. لکه ډېر خلک په اسلام باندې عمل نه کوي ځکه چې د یو خواهش نه مجبور حرام کار کوي، والعیاذ بالله زنا کوي، بل یو بد عمل کوي، توبه نه وباسي یاره بیا دې کې زه د دې ګناه نه منع کېږم. لکه ډېر خلک علم نه حاصلوي، وایي که پوه شومه وایي بیا به په هغې باندې عمل کوي او پرهیز غواړي. لکه ډېر خلک د ګیرې دعوت ورکړي وایي ګیره بیا پرهیز غواړي. لکه دا ته چا ویلي دي د ګیرې خپل ثواب دی او دغه رنګې ته ګناه کې د هغې خپل وبال دی. نو ده ته د صحابو به دعوت ورکو چې راځه اسلام کې داخل شه، نو ده د دې سود وجه باندې اسلام کې نه داخلېدو. نو په یو موقع باندې چې کله د احد غزا جوړه شوله نو ده ته چا ویلي چې هغه ستا د تره زامن تربوران ټول احد ته وتلي. دی چې رالی هلکه ویلې زما د تره زامن څه شو؟ چا ویل ټول هلته وتلي. ویل هغه پلانې څه شو؟ ویل هغه احد کې دی. ویل پلانې؟ ویل هغه احد کې دی. نو بس ده توره راواغسته او زغره یې واچوله، احد میدان ته راووتو. کله چې صحابه مسلمانانو ولیدو نو هغوی ورته ویلې چې عمر ابن عقیش ته ویل ته زموږ نه خوښه، ته خو کافر یې مشرک یې او دغه رنګې تا کلمه ده ویلې. دوی ویل انی آمنت بالله ورسوله، ما ایمان راوړی په الله او د هغه په رسول باندې. وجنګېدو په دغه جنګ کې ایسته زخمي شو. نو د زخمي حالت کې کور ته راوړو، لږ د هغې نه وروسته بیا ایسته دی شهید شو. دې وجې نه ابو هریره رضی به ویلې ویل هغه کم صحابي دی چې الله دپاره یو مونځ هم نه دی کړی او جنتي شوی دی، هغه دا صحابي دی. اگر که دا آیاتونه د اوسیاریم په باره کې هم لګېږي، برحال د دې کې څه منافات نشته دی. الله سبحانه و تعالی د سود نه منع کړی ده. یا ایها الذین آمنوا ایمان ولو تاسو د ایمان تقاضا ده تاسو به په دعوه د ایمان کې الله رښتینی حسابېږئ. لا تاکلوا الربا، مخورئ تاسو مال د سود لرم. دیوازې بیا خوړل نه دي که په هغې باندې سړی جامې اخلي، که پې ځان له ګاډۍ اخلي، که کور پې جوړوي، خو
خو دلته د عقل تعبیر ذکر کړی چې د سودخور مین مقصد چې دی خېټه ډکول وي بس چې کم دی د لیوه غوندې خوی وي چې زما خېټه ډکه شي خیره که د بل چا ژوند خراب شي لکه دوه څاروي وي یو بل په ډغره باندې وخي اخور باندې یو ځای ټول عمر تیر کړي خو چې خوراک راشي نو دی بل له ډغره ورکوي صرف د ځان پیدا ده کوي چونکې دا سودخور چې دی د مقصود اصلي او مین مقصد هغه خوراک دی عقل دی نو دی د وجه نه قرآن ځکه دا تعبیر ذکر کړي چې لا تأکلوا الربا سود مخورئ دلته د دې سود نه ولې منع کړی دا خو مخکې او وروسته ټول د وحد په باره کې خبره کېږي چې دا شکست تاسو خوړو دا وجه وه دلته دا سود ولې ذکر کړی د دې یو وجه دا معلومیږي تاسو ګورئ کله چې ستا یو کشر ماشوم بچی وي او هغه ته څه تکلیف ورکېږي د کټ نه راوګرځېږي اکسیډنټ وکړي نو بیا ورته هغه ټیم کې ته چې ګوره بچی دا تا مونځ نه کوه دا تا د فلانۍ ګناه کوله نو ځکه الله د لفظاپېړه درکړله ځکه تا ته دا تکلیف ورسېده وجه دا ده چې په دې تکلیف کې د انسان سترګې ډېرې ښه کولاویږي او بیا دماغ یې ډېر ښه کار کوي نو الله سبحانه وتعالی ته دته انساجي کې چې ګوره دا تاسو شکست وخوړو او دا تاسو ته چې مرګ جوبله واوښتله سود مه کوئ حرام مه کوئ او دغه رنګې غش او ملاوټ مه کوئ دا ټولو سره مراد دي بله وجه د دې دام ده یو ناشنا نکته کې دا معلومیږي چې دلته د سود نه ځکه منع کړې ده چې سود چې دی نو دا د انتهایی مال په محبت باندې او د انسان په لالچي کېدو باندې دلالت کوي دا انسان سخت لالچي دی چې هغه سود کوي وجه دا د نه رشته پیژني نه اسلامیت پیژني نه د مسلمانۍ نه خبر دی نه انسانیت پیژني بس دا چې بل راګیر شو زه په مزه وکما بل چې کوم د خزي کالی دی خرج کې وغه د دیوالیه شي خو چې زه خوراک وکما نه دلته د دې سود نه منع ذکر کړي چې دا دلالت په انتهایی لالچ کېدلو باندې کوي نو هغه صحابو ته وسوي چې ګوره تاسو چې دا شکست وخوړو دا تاسو ولې دا جبل رومات پرې خودو دا درم ولې پرې خودله دا د دې وجه نه پرې خود چې تاسو لاندې وکتل چې غنیمتونه دي او مالونه دي نو تاسو په ځین کې صدا خبر رااله نو تاسو د غنیمت د وجه نه ګوره جبل رومات هم پرې خودو او د پیغمبر د خبرې خلاف هم وکړو نو دا تاسو نه یو صح وشول دا یو قسمه لالچ او حرص دی چې انسان د مال د وجه نه د پیغمبر حکم پرې دی او د مسلمان وینه هغه د لاسد وی شي نو د غټ لالچ دی او غټ حرص هغه دی اسود خوړل دی ته ګوره قرآن څومره وړاندې او لري اشاره کړې ده او دغه رنګ څومره چې کم دی وړاندې انسازي کوي دی وجه نه دا آیتونه چې خانه پوری دي موږ د خپل استادانو نه دا آیتونه اوریدلو خو یقینو که داسې رب نه دی ویلې چې دلته الله رب العالمین دا د سود نه ولې منع کړی هغه چې کوم مخکني پخوانی وجې د هغې ویلې دي زموږ ذهن په دې خبرې ته رسېدلی والحمدلله چې دلته د دې سود نه ځکه منع کړی چې سودخور انسان انتهایی لالچي دی او دغه رنګ دا په دې مال باندې صح حریص دی نو صحابو ته چې ګوره تاسو د لاندې غنیمت هم ولیدو چې دا مسلمانانو مرګري لګي دي او بس هغې چې کم دی غنیمتونه راجمع کوي ستاسو د خیر لا لګي چې زموږ سبب کې ونه شي نو هېڅ هم ګوره هغه درم پرېښودله هغه جبل رومات نه راکوشولی د پیغمبر د خبرې خلاف هم وکړو نو د هغې په وجه باندې تاسو د کم مشکل سره مخامخ شولی نو یو وجه هغه پکې دا معلومیږي دلته وایي تاسو سود مخورئ دوچن په دوچنوالي باندې نو ولې که یو سړی چې کوم دی سنګل سود خوري نو دا به ګینسه جایز وي ظاهره کې خو آیت ته داسې معلومیږي چې ډبل سود مه خورئ نو ولې سنګل څه جایز دی نو د هغې جواب هغه دا دی چې دا خو یو بنا دی په عرف او په عادت باندې د دې داسې مثال دی لکه یو سړی بل ته وایي چې لا تزني حلیلة جارکه هلکه د ګاونډۍ د ښځې سره زنا مه کوه نو دې مقصد دا نه دی چې د پردۍ ښځې سره والعیاذ بالله کوه خو دا داسې تعبیر چې عربۍ کې راشي دا د مزید قباحت دپارې هلکه زنا اسې حرامه ده بیا چې لا سړی د ګاونډي د ښځې سره مو کې والعیاذ بالله هغه ستا ګاونډي دی په ته یې ډېر اعتماد دی سو سره کوڅه ولاړه شریکه ده دا کار دی د ګاونډي د ښځې سره د هغه د لور او د بچۍ سره دی ولې وکړو نو دلته مو چې دا سود خو اسې حرام دی یو غلطي دی دا وکړه بیا د پاسه چې رالګېږي هغه په کروړو باندې کې او پکې ظلم هم کې نو دا خو بیا ډېر خوشې کار دی نو دا د مزید قباحت دپاره دی او دا بنا دی په عرف او په عادت د دې عربو باندې دوی به داسې کار به کوو چې یو سړي به بل له پیسې ورکړي مثلا 1000 روپۍ او ته به چې لکه کال بعد بیا راکې او دې پسې به چې کوم دی 100 روپۍ سود راکې نو چې کله به کال راللې نو دې مقروض سره چې دا کم مدیونه هغه به پیسې نه وي نو دې مالک ته به ویلې چې لکه که ټیم راله سیوا کې شپږ میاشتې کې نورې واچوه او سود هم پکې سیوا که هغه به چې زه چلو شپږ میاشتې مې ته نور وکتل خو ورې دوه پسې به اوس 4 څه راکې بیا چې به شپږ میاشتې تېرې شو بیا به هغه څه پیسې نه وي نو په هغې کې به بیا دا قرضدارې چې د مالک ته به ویلې
ویلي الکه ویلي دا دورانیو د مودو نیټه پکې نورم سیوا کا او خیر د پیسې هم سودم پکې سیوا کا نو دا مسلسله به هم د روانه و تر دې پورې چې هغه سړی به پکې سم غرق شو داغه به پکې کور داغه به پکې مال حال ارڅ به پکې لاړل او پیسې به نه ختمېدلې دې ته چې کوم د ربا او نسیا ویل کېږي یعنی په قرض باندې سود کول زمونږ په دې معاشره کې چې کوم دې ته وګوره دا شی څومره ډېر دی چې څومره دړادړ د مسلمانانو په معاشره کې کېږي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي لا یأتین علی الناس زمان لا يبقى من الاسلام الا اسمه ولا يبقى من القرآن الا رسمه دسه زمانه برانشي چې د اسلام به صرف اسنوم پاتې شي تشپنو مسلمانی وي او اسلام بشاته یو خواهش به مخ کی لکه د 2 روپو پیسو دغه چراتل لانجه به به کم د اسلام ته نګورو شریعت ته او د قرآن به صرف کم د اسی رسم او الفاظ او ټکی او برکت اب پاتې شي په دغه کې په دکان کې به صورت یاسین ځوان کړي یا په گاډي کې به حروف مقطعات دی ګلی اسی د برکت د پاره سار کې چې دکان کولاوي نو اسی صورت یاسین به د برکت د پاره وي او بو به د مېو د دکان مخې ته به شیندي خو لیکن چې کله د قرآن کې دا خبره شي ای ولذین آمنوا لا تاكلوا الربا ای ایمان والو سود مخوري ناغر کې به چې کم د مسلمان هغه ته به تکړنی هغه باندې به عمل نه کوي دې وجه نه ته وګور زمونږ په دې معاشره کې دا سود څومره زیات کیږي نبی صلی الله علیه وسلم فرمای لا یأتین علی الناس زمان لا يبقى احد الا وهو آکل الربا دسه یو زمانه براشي چې ضرور ار سړی به کوم دی د سود خورون کې به الا او که یو سړی چې کوم دی فإن لم يأكله فأصابه من بخاره وفي روايه من غباره او دسه یو زمانه براشي چې یو سړی په خپل نه خوري نو د دې سود یو غبار داغه چې کم دی یو دغه به تر رسیدل یو دوړه نو ټیک چې ته په خپل نه خوري ولیکن سا غونډي به چې کم دی سود خور به سا پلار به ول عیاذ بالله ساده ترزوی به هغه به دعوت کوي کبه نه کوي هغه به خو به دی تا ته به راځه روټي دعوت به درکې الکه په شادي حال کې مروټي کړي او دعوت هم کړي هغه به په سود باندې ګټري نو دې به سره خامخا خوري حکومتي سطح باندې خو څوایم سود څومره عام شوی دی ار بینک چې کم دی سود خامخا کېږي زمونږ عام تور باندې کاروبارونه ته وګوره دا چې راوس پرې د ایزي پیسې او د غرنګي د نورې د جوال چې څومره معاملات دي د ټول چې کم دي د سود معاملات دي او زمونږ په دې زمانه کې څومره سیوا شوی نبی صلی الله علیه وسلم یو صحیح روایت کې فرمایلی دي سود چې کم دی د دې ازرار کده تقسیم کړي شي دا د اویو نه سیوا جوړيږي او د ټولو نه پکې ادنا د سود ګناه ده چې یو سړی خپ په اسلام کې په مسلمانۍ کې د مور سره دریدش کرته زنا وکي یو روایت کې راغلی چې په بیت الله کې زنا وکي والعیاذ بالله د ټولو نه عظیمه ګناه ده په هیڅ یو ګناه باندې رب العالمین براه راست ګناګار ته د چیلنج او د حرب او د جنگ للکار او چیلنج نه دی ورکړي سیوا د سودخور نه چې د تی ویل دي چې ګوره تیار ته جنگ ته تیار شه د الله او د الله رسول ته د آیت نه معلومیږي چې سودخواري چې دینو دا جهنمین دي لکه روته زکوي واتقوا النار التي اهل علم ویلی وهذه الايه اخوف ايه في القران على المؤمنين دا آیت په مؤمنانو باندې په قران کریم کې د ټولو نه سخت ایرون کې آیت ده ځکه دا آیت په اول سر کې وی الذين امنوا ایمان والو روسوي ګورزان د ور نه بچ کړي نو دینه معلومیږي چې ګوره مؤمنه مورته تللی شي دا موږ چې کلمه مې ویلې ده او بس الله خیر او سپین سبا دې ویل سم نشته ده نه لکه څنګه چې او داس ماتيږي د قرنګ یقینو کې چې ایمان ماتيږي څنګه چې د حج او د عمرې د پر دې حرام وتړو او په باندې کارونو باندې نواقض د وجنه هغه احرام ماتيږي د قرنګ د ایمان د پرم نواقض شته ده خدا بل خبره چې مونږ تاسو نه پیژنو ذکر ته نخ کار کېږي نسد یو عظیمه او ناوړي ګناه ده یا ایها الذين امنوا ایمان ولو سس د ایمان تقاضا ده تاسو په دعوت د ایمان کې ال ریخنی حسابيږي لا تاکلوا الربا مخره تاسو سود در اضعاف مضاعفه دچن په دچن والی باندې واتقوا الله ویریږي د الله تعالی نام لعلکم تفلحون دې د پاره چې تاسو کامیاب شئ دلیل په دې باندې چې سره کامیابی غواړي ناغه بزان د حرامونه بچ کی سودخور سره حرام هور سره هیڅ کله نشي کامیابی دله اصل ویره دا چې سره حرام هغه فریږي کنه چې غټي غټي تسبیح اړ یو د غرنګي د سترګونه غټي غټي وښ کې رواني او په ظاهر کې چې کم دی د جذباتي تخریر سره جاړي لیکن چې حرام نه پریږدي نو داسې کاذب او دروغجن دي دا ناکام دي واتقوا النار التي وزان بچ کې د وراغنه او عدت الكافرین چې دا د
د مخکې نه تیار کړی شوی د کافرو دپاره نو دا د کافرو دپاره دی. مسلمان استاد کې څه کاری چې ته ورځې خو د کافرو غوندې کار مه کوه، سود مه کوه د یهودو نصاراو په شان کني ګورې اور ته ولاړ شي. په داسې زندګۍ سړی څه کوي په داسې ژوند باندې چې شپېته اویا کاله چې ښې مزې وکړي او ښه مزېدارې کپړې واچي او ښه په ویګوز ګاډو په دغه کې وګرځېږي او ساله والعیاذ بالله بیا اور ته رواني. نو په داسې دغه باندې مال باندې په داسې تجارت باندې او په داسې د دنیا په ترقۍ او ګټه به سړی څه وکړي. الله سبحانه وتعالی ډېره ناشناز انسازي کړې او زموږ یې غټه خیرخواهي کړې. لفظي معنی ته به ګوره یا ایها الذین آمنوا ایمان ولو تاسو د ایمان تقاضا ده لا تاکلوا الربا مخری تاسو سود لره اضعافا مضاعفه دچن په دچنوالي سره واتقوا الله ویریږئ د الله تعالی نه لعلکم تفلحون دې د پاره چې تاسو کامیاب شئ په اعتبار د انجام باندې. واتقوا النار التي تاسو ځان بچ کړئ د اور هغه نه اعدت للکافرین چې دا اور د جهنم تیار کړی شوی د پاره د کافرو. الله سبحانه وتعالى دې موږ تاسو د کتاب سي عاملین او حاملین وګرځي. رب العالمین دې موږ تاسو د خپل دین سي بصیرت او پوهه را نصیب کړي. الله رب العالمین دې زموږ تاسو تجارت او کاروبارونه او مالونه د هر قسمه سود او د اقسام او د سود او حرام خورونه بچو ساتي. رب العالمین دې راشد عفو معاملو کړي. الله سبحانه وتعالى دې په امت مسلمه باندې رحم وکړي.